امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی خپل کتاب کې د بخارا یو واقعي لیکلی ده و یو زرګرو د زرګرۍ کار به کو او یو مشکیو اوبه به خلکو له په کرایه باندې وړلې راوړلې نو د یو مشکي نیولی او چې مونږ کره به اوبه وړې راوړي ډېر دینداره مشکیو ابه د دې زرګر کره اوبه وړلې راوړلې 10 کاله اوبه وړې راوړې ورته به اوبه وړلې ورکه به اوبه کېښودلې او مشکي به واپس راغی ډېر دیندار او دا مشکي او دا زنانه د هغې مشکي نه زیاته دینداره 10 کاله پس یوه پیره هغه مشکي راغی اوبه یې راوړلې چې وی کتل نو هغه زنانه د هغې زرګر هغه ټبر هغه په یو انګڼ کې خپل انګڼ کې اوده ده نو دې مشکي چې ولیدله نو دې پسې راغی دا لاس یې وله داسې ونیو داسې لږ زور یې ورله دې لاس له ورکړو صرف لاس له ورله زور ورکړو واپس لاړ زنانه ډېره خفه شوله چې دا څه چلو شو چې ماښام یې خاوند کور ته راغی ورته وی نن دې څه بد کار په بازار کې کړی ما پې خبروه خاوند وی ما څه بد کار نه دی کړی نه 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 بیا در سره کور نه کوم یو ځای څه کوتاهي به دې نن په بازار کې کړي ما پې خبره کړه بس ما ته محسوسیږي تا نن څه خیانت کړی دی هغه خاوند یې ورته وی هغه زرګر وی زنانه راله له بنګړي مې پې خرڅ کړل چې بنګړي په لاس کړل نو ډېره حسینه وه ما وله دا لاس داسې ونیو لږ زور مې پې وکړو وی بس حق درنه نن وتلي دي چې ته خبردار یې هغه مشکي هغه دینداره 10 کاله مې ورسره وشو 10 کاله پسې نن زما لاسونې و ما له لاس له زور راکړو دا تا پردی زنانه له زور ورکو نو نن ستا زنانه ته هغه زور میلو شو 10 کاله پس د بل د عزت په ډېر خیال ساتو د بل د عزت په ډېر خیال ساتو ما تاسو ته ووې زنا قرض دی قرض دا الله وباسي دا په خاندان کې بیا وځي دا بیا اوزی دا بیا نه پاتې کېږي سهار چې هغه شپونکې راغې هغې زنانه ته وایي ما معاف که ما نه ډېره غټه غلطي وشوله بلکل نه یم پوهېدلی هغه ورته وایي دا ستا غلطي نه وه دا زما خاوند پرون د زنانه په لاس زور کړی او حقه زور زموږ نه وویستل شو دې کې ستا ګناه نه وه دا ګناه زما د خاوند څوک درتم فریاد راوړي څوک درتم تکلیف راوړي ستا په خوله د چا تکلیف حل کیږي ناراسته مه کوه ستا په تلو د چا روغه کیږي ناراسته مه کوه ستا په دې وجود د چا ښېګړه کیږي ناراسته مه کوه ته د هغه امداد کوه الله وی زه به ستا امداد کوم نو فایده به څه راوځي ته چې د هغې بنده امداد کوې نو ستا په خوله به هغه کار یا وشي یا به ونشي ته به د هغه حاجت یا پوره کی یا به نه کی او چې الله ستا امداد وکړي نو ستا کار اوشو کو د هغه شوی دی که نه دی شوی حدیث مبارک کې راځي رب العالمین وایي که ما ګورئ که نه الله وایي که ما ګورئ ما تلاش کوئ چې ما به کوم ځای ومومئ زه جوماتونو کې نه میلاویږم که ما ګورئ که نه نو زه په جوماتونو او مدرسو کې نه میلاویږم که الله وی که ما ګورئ نو ما د مصیبت زده خلقو سره وګورئ چې څوک غمزپلي دي څوک متاثر دي او تکلیفونو کې نښتي دي ورشئ د هغې امداد کوئ ما به هلته ومومئ ما به د غمزپلو سره ومومئ ما به د مصیبت زده وښلو سره ومومئ ځئ د دې مصیبت زده وښلو امداد کوئ ما به هلته مومئ ما به هلته مومئ ما به هلته مومئ کوشش کوو چې زمونږ د لاس نه بل بنده ته خیر ورسي خیر خصوصا یو سړی مشکل کې دی زو د هغه مشکل دفع کوو حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی د قوم مشر شو یا د کلی شو یا د علاقې شو یا د حلقې شو یا د ضلعې شو یا د ملک شو
نو چې کم سړی د قوم مشر شو او دله په رعیت کې یو کس راغی د ده سره حاجت تړلی د مشر سره د ټولو خلقو حاجتونه تړلي که نه دله یو حاجت بنده راغی او د ده سره حاجت تړلی او ده ته یې ووی چې دا حاجت مې دی دا راله پوره که دا حاجت مې دی دا راله پوره که ده ته یې غږ وکړو او دی ښه موجود دی او دی اطلاع ولیږي چې هغه کور نشته دی داسې ډېر خلک داسې کوي الله دې پې رحم وکړي مونږ نه وایو مونږ وایو مشري مه غواړئ دا آسان کار نه دی دا آسان کار نه دی چې زه دې مشر شوې دا مشري پالل دا ډېر ګران کار دی نو ده ته یې غږ وکړو دې کور کې ناست دی ورته وایي هغه نشته دی پرده یې ترې وکړله دله راونوتو حدیث مبارک کې راځي رب العالمین وایي چې میدان محشر شي او ماله خلق یو په یو راځي چې کله دا بنده زما مخې له راشي او د دې مشر حاضري ما سره وشي احجبه الله یوم القیامه الله وایي زه به ترې پرده وکم په ورځ د قیامت چې نن زما مخې له مه راځه تا له بنده راغلی و تا سره حاجت تړلی و تا د هغه نه پرده کړې وه نن زه ستا نه پرده کوم احجبه الله یوم القیامه الله به وایي زما مخې له نن مه راځه تا له یو عجز بنده راغلی و تا ولې د هغه نه پرده کړې تا ولې د هغه نه پرده کړې تا ولې هغه راغی مصیبت زده او د هغه حاجت او ستا سره تړلی و ای چې په دې خوله او په دې لاس او په دې وجود د چا سره ښیګړه کېږي نو ناراسته مه کوئ ناراسته مه کوئ خلقو ته نفع رسوئ نفع نقصان خلقو ته نه ورکو هر بنده د ځان نه اوچته غوره ګڼل هر بنده ته په دروند نظر کتل په لاره د زنانه روانه ده دې ته د خپلې مور او د خور په نظر ګوره چې دا هم د چا مور ده د دې به هم بچي دا هم د چا خور ده دا هم د چا لور ده د دې به پلاري د دې به روري د دې به خانداني د دې به قبیلهی زه ولې دې ته په سپک نظر باندې نظر وکړم دا رور نه لري زه خپله برداشت کولی شم دسي نو دا هم د چا خوري او د چا موري او د چا لوري دا به ډېر د مجبورۍ نه چرته راوتلي کونډه به خاون به مړي نن به د سپتال ضرورتي نو سپتال ته به ځي څه تکلیف پر اغستی په هغې تکلیف پر راوستي دا عذر مه کوئ چې که دا ښځه وی نو کور به ناسته اسان کار دی ښځو ته مه ګوره بازار کې وي که دا ښځې وی نو بازار ته به نه راوتلي ټیک ده ډېرې به بې ضرورت هم راوځي خو څوک په سپتال ته رواني د چا به حاجتي چا به څوک په بعضې زنانه به مجبورۍ رایستلي چېرته ستر خاون به ترې الله اغستی به کونډه شوي ابه د بچو د نفقې دپاره راوتلي نو تی د عزت سودا مه کوه د عزت سودای مه کوه ګورې دا قرض دی قرض وی زنا قرض دی دا الله د بنده نه اوباسي چې زنا دې وکړله دا قرض دی قرض دا به ستا نه وځي ستا د خاندان او د کور نه ته پې پوه شوې یا نه شوې خدا قرض ستا په ذمه پاتې دی دا به یو ورځ ستا د خاندان نه وځي چې زنا دې وکړه ډېر احتیاط عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په لاره روانو زنانه مخې له ورل وی حضرت ودرېږه ته امیر المؤمنین او زما په بیت المال کې برخه ده تا ما ته برخه راکړې ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ودرېږه ودروله زنانه ورغې بیت المال کې یو شی بل شی بل شی بوجۍ ډکه کړله راوړله زنانه ته یې کېښودله چې زنانه روسختېدله ورته وی لږ صبر وکړه یو سوال مې دی یو سوال کومه دا مې ومنه او بیا ځه مونږ هم د خلقو سره تعاون وکړو نو بیا ته یو سوال وکړو ټیک ته دنیا خلق دی دنیا تعاونونه به وکړي کونډو سره ډېره ښه خبره ده مونږ د دې قایل یو زوامه ته چې د کونډې زنانه سره او د غریبې زنانه سره تعاون وکړې نو ته ورته وایي یو سوال مې دی هغه وایي څه و یو تصویر وباسمه چې فیسبوک لی ورکم زه وایم دا مه کوه که نه دا مه کوه په یوه تروړه ته د زنانه عزت علي
ته د دې د عزت واګدار شو هغه دې مجبوره وموندله نن ته د زنانه سودا په یوه تروړه وړو کوي ته په 1,000 روپو د دې زنانه د ویښتو نه خبرې د دې د عزت نه خبرې نو هغه مجبوره وي نو هغه وایي زه واله تصویر نو ما سره دې تعاون وکړو د مجبورۍ نه غلط مطلب ماله دا وخت په پتا چرته راشي دا حال به ستا د خاندان په زنانه و چرته راشي ګورې بیا به تې بل تصویر والی وربی کي داسې مه کوه داسې مه کوه د دې ډېر حیا په نظرونو کې پیدا